افغان ابدالیان د هانګ پر وړاندې په عمان کې نن د افغانستان، هانګ او عمان لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه سیریز پیل سو چې لومړۍ لوبه د هانګ او عمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. سبا به افغان ابدالیان د افغانستان پر وخت پر 1 بجه باندې د هانګ لوبډلې سره لوبه ترسره کړي او په دویمه لوبه کې به بیا بل سبا د اکتوبر په 14مه نیټه د عمان لوبډلې سره لوبه ترسره کړي. افغان لوبډلې د رسمي لوبو څخه وړاندې د عمان لوبډلې سره دوې تمریني لوبې هم ترسره کړي چې یو په یو مساوي کړي. د دې سیریز پیلوبې ته به هغه دوې لوبډلې وځي چې ډېرې لوبې ګټلې وي او یا غوره رن ریټ ولري. د یاد سیریز پیلوبه د روانې میاشتې په 15مه نیټه ترسره کیږي. د هغه څخه وروسته بیا د اکتوبر په 18مه نیټه باندې د ایمرجنګ اسیا جام پیلیږي چې هلته هم افغان لوبډله د ګڼ شمېر هیوادونو سره لوبې لري.